سلامونه او نیکې هیلې دوستانو که غواړئ چې تاسو هم دا ډول ټمپلیټونه زده کړئ چې وګورئ د دې ګدام یوه برخه یا یو څانګه ما انتخاب کړه نو د دې نېټې نه تر دې نېټې پورې کوم توکي چې دې ته راغلي یا وتلي یا واپس شوي هغه ټول موږ ته ښیي په پوره جزئیاتو سره. زه یو بله څانګه انتخابوم داسې ډېره په اسانه سره یعنې ستاسو راپورونه چې د میاشتو میاشتو راپورونه وي په یو کلیک سره تاسو ته آماده کیږي. نو دا درسونه زما په کورس کې شامل دي. نو دا ډول درسونه زما په کورس کې شامل دي. زما کورس دی له صفر څخه تر پرمختللي پورې. زه تاسو ته وښیم چې دا چیرته دی وګورم. دلته زما دغه ویډیوګانې دي، دغه درسونه دي. دغه درس کې تاسو وګورئ 110 نمبر درس دی. په دې کې د تاسو ته همدا درس تشریح شوی دی. څنګه کولی شئ چې داسې د خپل ګدام لپاره ټمپلیټ جوړ کړئ چې یو ګدام یې انتخاب کړئ، د هغې مکمل توکي درته وښیي. دا وګورئ زه داسې زر تېرومه، دې برخې ته راځم، په پوره جزئیاتو سره تشریح شوی دی. دا صحیح شو، دا درس تشریح شوی دی. بل چې تاسو ته ډېر زیات پیښیږي هغه دا دی چې د میاشتنۍ راپور څنګه شو، یا هم د کالونو چې د میاشتنۍ راپور څنګه شو، یا مثلا فروشات برخه کې کار کوئ، غواړئ چې د هر استازي د هر نماینده فروشات معلوم کړئ، میاشت میاشت څونه فروشات شوي دي. نو دا درسونه هم پکې شته دي. زه راځم تاسو ته یې وښیم چې په متوسطه برخه کې 40 درس دی. په دې کې تاسو وګورئ، ګوره دغه روزنامچه ده د نمایندګانو، دا یې نیټه ده، دا توکي دي او استازی دی. دلته اوس وګورئ چې دا راوباسي چې د هر توکي چې د هر استازي جلا جلا ډیټا موږ ته معلومه کړي. دا دی پوه شو، پوره جزئیات هر څه ورته تشریح شوي دي. فرض مثال تاسو غواړئ چې د هر توکي جلا جلا ډیټا وګورئ، نو دغه دی 80 نمبر درس دی. نو اوس وګورئ چې فهد څومره آیسکریم خرڅ کړي دي. دا ایډوانس لیول، دا زما په متوسطه کې دي. وبښئ، دا زما په متوسطه کې دي. تر اوسه د ایډوانس برخه لا پاتې چې زه تاسو ته وښیم چې په هغې کې کوم کوم درسونه دي. را به شم دلته دغه ټمپلیټ ته، یو ورور ته ما دا جوړ کړی دی. وګورئ ډاشبورډ دی. زه دلته په اسانۍ سره د هرې میاشتې راپور په یو کلیک سره جوړوم چې دا دی د اکتوبر د میاشت څونه انکم شوی دی، څونه مصارف شوي دي، څونه معاشونه اجرا شوي دي، څونه پاتې دي. همدارنګه ګراس پرافیټ دا مکمل. وګوره زه د بلې میاشتې انتخابوم. داسې ما چې کوم د خلکو راپورونه کتلي یا ورکشیټونه مې کتلي دي، باور وکړئ انسان خجالت شي، وشرمېږي چې دا هم تاسو په کوم دور کې پاتې چې د اکسل هنرونه لا ستاسو څونه په ابتدایي شکل کې دي. نو وګورئ دوی چې جوړوي، کوم کسان چې مسلکي نه دي هغه یې داسې جوړوي. د هرې میاشتې لپاره جلا جلا ورکشیټ جوړوي. دا وګوره د مۍ میاشت دی، دا د اپریل، دا د مارچ، د جنوري، دا د فروری. که یو کمپنۍ مثلا یو مالي ستونزه پکې رامنځته شي او تا نه د 6 میاشتو راپور وغواړي، نو ته د دې نه یو خلاصه راپور یا څنګه جوړولی شي؟ دا بیا ته څنګه جوړوې؟ دا خو ډېر اوږد کار دی. نو وګوره ما دلته ډېر په اسانه سره دلته د هرې میاشتې جلا راپور ورته ښیي. صحیح شو؟ همدا ډول که زه وغواړم چې د دې مکمل جزئیات هم ورسره وښیمه، نو دلته راځم وګورم اوس زه د هر کارمند هغه وختونه او د هغې حاضرۍ په کوم ټیم راغلی، په کوم وتلی، دلته مکمل جزئیات یې ورته ښیمه. دلته ورته به زه آی ډي د کارمند انتخاب کړم، دلته هم میاشت، دا دی په کوم ټیم راغلی دی، په کوم وتلی دی، کومه نیټه ده، ټول څومره ساعته یې کار کړی دی، څومره پیسې اخیستې دي او څونه یې هم پاتې دي. صحیح شو؟ مکمل. نو هدف مې دا دی همدا ډول آی ډي ده. په دې کې اوس دلته آی ډي ده مکمل. زه د آی ډي انتخاب، دلته نوم راځي، دا ټول پکې شته دي. ګوره دا نوم چې راولي دا فنکشن دی، نو دا فنکشنونه ټول دلته شته دي. دا دی دا فنکشن دی. د دې فنکشن څو ویډیوګانې دي؟ 1 2 3 4 5 6 ویډیوګانې دي، مکمل جزئیات یې تشریح شوي دي. دا وګوره دلته آی ډي ده، دلته یې نوم راځي، مکمل جزئیات وګوره.
که چېرته داسې ایرور ورکړي یا تېروتنه نه وشي د دې معنا څه شی ده دا به څنګه حلوي او ډېره اوږده ویډیو هم نه ده ګوره 7 دقیقې ده د آی ډي ګانې به څنګه جوړوئ د آی ډي ګانې مکمل دلته تشریح شوي دي وګوره پروډکټ آی ډي دا درسونه د پروډکټ آی ډي چې دی دې درس نه شروع شوی دی 112 نه شروع شوی تر 119 پورې لومړی مې دا جلا جلا په هر یو کې تشریح کړي دي چې هر فنکشن څنګه کار کوي بیا مې دا ټول راټول کړي دي لکه د کورنۍ دندې په شکل تاسو ته مې ویلي چې دا به څنګه چیرته کارول کیږي وښایي پروډکټ آی ډي دا ده دغه زه د هماغه فنکشن دلته کاروم مکمل ټول راټولوم په یو ویډیو کې په یو درس کې دا وګوره ډېره اوږده نه ده 9 دقیقې ده لومړی مې دلته هر یو جلا جلا تشریح کړی دی کوچنۍ کوچنۍ ویډیوګانو کې وګوره دا نو زما هدف څه دی دې نه چې ستاسو کوم درسونه کوم کورس زما هدف دا دی کوم کورس چې تاسو اخلئ یعنې دا کورس چې ما جوړ کړی له صفر څخه پرمختللي پورې دا یو منجمد کورس نه دی په دې کې به نورې ویډیوګانې هم اضافه کیږي هغه ویډیوګانې به زه د یو واتساپ ګروپ د لارې نه تاسو سره شریکوم په هغې کې به تاسو اډ وئ او کوم پوښتنه چې کوئ د هغې پوښتنې ته به ځواب درکول کیږي خو یو شي درنه هیله کوم ډېره بښنه هم غواړم هیڅکله د رایګان کورس پوښتنه ونه کوي دا کورس رایګان نه دی وړیا نه دی لطفا د دې لپاره میسج مه کوئ چې تاسو ته فکر کوئ چې دا وړیا دی که څوک وایي چې افغانستان کې بد حال دی او څنګه دی او که څوک وایي چې مالی وضعیت ښه نه دی فلان دی بستان دی ګوره کوم ځای کې چې تاسو ژوند کوئ کوم حالات چې تاسو تېرېږئ هغه په ما هم دی زه هم یو ښوونکی یم او د خپل کور دپاره د خپل فامیل دپاره یو کار کوم باوره کې ډېرو خلکو سره ما فیسونه ورته معاف کړي په خپله په بد مالي وضعیت کې هم خو خلکو سره مې فیسونه ورته کم کړي دي لیکن هماغه کسان هماغه بدبخته خلک ما لیدلي دي چې د لرې د تره زوی هم واده وي نو 2 جوړه جامې په تخر کې نیولي دي خیاطۍ ته به روان وي نو د استاز فیس چې کومه انټرنیټ ته فعاله یې په هغې باندې ته کولی شي کورس واخلې هغې باندې ته کولی شي یو مهارت زده کړې وظیفه پرې پیدا کړې ډېر زیات کومک در سره کوي چې ته یو خپل راتلونکی پرې جوړ کړې نو هغه پیسو ته ځان غل کول یا بانې کول دا ښه کار نه دی ورونو ډېره بښنه غواړم نو که چېرته غواړئ چې دا کورس ترلاسه کړئ فلاش کې هم شته لینک هم درکول کېږي چې آنلاین ډاونلوډ کړئ او زما سره اړیکه ونیسئ زموږ د وټساپ نمبر 0 929 زموږ کوټسنګي کې هم دفتر شته دی کابل اریانا مارکیټ دی همدغه شمېرې سره تاسو اړیکه ونیسئ ټول جزئیات به سره شریک شي 0 929 دا وټساپ نمبر دی نو زه ستاسو په تمه یم چې تاسو کورس واخلئ زه تاسو ته ښه راغلاست ووایم او درسونو ته ادامه ورکړو ښې چارې